अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګران دوستانو، شام سے مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولای شئ د خرابې ګوشکۍ څخه د موبایل لپاره یوټیوب لپاره مایک جوړ کړئ. نو دوستان، تاسو ګورئ دغه ګوشکۍ چې دي دا د نوکیا پخوانۍ نوکیا ګوشکۍ دي، کومې چې خرابې دي، کار نه کوي. تاسې کتلی شئ. ګرانو ملګرو، په دې ګوشکۍ کې چې دي کوم مایکونه دي دا ډیر ضعیف دي. تاسو د مایک ځای کتلی شئ. دا مایک چې دا کار نه ورکوي. مثال تاسو یو مایک ترې جوړ کړئ، نو د دې دپاره باید تاسو یو بل مایک په بازار کې واخلئ. لکه مثلا دا مایک چې دا په همدې ګوشکۍ کې لومړی ځل ما لیدلی و، ما ترې وایستو. دا مایک چې دی دویم مایک دی، نه غږ ډېر معمولي ثبت وي. دا قابلیت نه لري دی چې مثال تاسو په دې باندې ثبت وکړئ، او که چېرې ویم کې کیفیت به ډېر خراب وي. نو ما یو بل مایک پیدا کړی ده. تاسو کولی شئ په هر رقم ګوشکۍ کې پیدا کړئ. مثلا په دغه ګوشکیو کې دا مایکونه ډېر زیات پیدا کېږي. نو ګران دوستانو، د مایک جوړول لپاره څو شیان پکار دي. یو خرابې ګوشکۍ پکار دي ستاسو، لکه کومې چې نوکیا ما پیدا کړي دي. یو مایک پکار ده، او بل چې دا په قهوې باندې لیم کول پکار دي. نو د دې لپاره لومړی دغه برخه چې ده کومې ګوشکۍ چې وصلېږي دغه بیخي ترې لرې کوو. ګوشکۍ د کیبل کومه برخه چې ده دا مکمل ترې لرې کوو. ګران دوستان، دا برخه زه ترې لرې کوم. ګران دوستانو، دلته تاسې کولی شئ 4 لاینه ووینئ. مثال دا چې دي 4 لاینه دي. په دغه لاینو کې چې دا سپین رنګ چې تاسې وینئ، کوم سپین رنګ چې وینئ دا چې دا منفي ده، او دا بل کوم لاین چې وینئ دا د مسو په شان رنګ چې لري دا مثبت ده، د مایک دپاره ده. او دا کومې درې لاینونه نور چې دي دغه د ګوشکۍ دپاره دي. مثال نو اوس راځو دا کوم مایک چې موږ مخکې پیدا کړی ده دا وصلوو د همدې موبایل سره، همدې ګوشکۍ لاین سره. د مایک مثبت او منفي تاسو کتلی شئ، دلته یې پې لیکلي دي. نو راځو مثبت د مثبت سره لیم کوو، او منفي د منفي سره. ښه ګران دوستانو، یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د مایک دپاره یو د قلم بمبه یا داسې شی چې مثال مایک پکې ځای شي، داسې یو شی باید ورته پیدا کړئ. لکه ما چې قلم بمبه پرې کړې ده، دا زه غواړم دې ته واچوم. نو اوس منفي د منفي سره لیم کوم، او مثبت د مثبت سره.
ګران دوستانو دا هم لیم شو. ګران دوستانو اوس دا مایک موږ په خپل موبایل کې چې کوو چې آیا دا صحیح کار کوي که کار نه کوي. ګران دوستانو مایک مې موبایل ته داخل کو، تاسو کتلی شئ. نو اوس د مایک د ازمایښت یا د امتحان دوره ده. هلو 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 هلو. ګران دوستانو دا هم د مایک په اړه ویډیو که څه هم مایک ما ډېر ساده جوړ کړی. تاسو کولی شئ چې دغه نه نور ښایسته ډیزاین هم ورکړئ. مثلا کولی شئ په دې باندې یو توره ټوټه تاسو وتړئ او که چېرته د نوکیا هغه ګوشکۍ در سره وي د هغې ګوشکۍ په د مایکو دغه برخه کې داسې یو کایتک ته کولی شئ هغه په دغه کې هم وصل کړئ، مشکل نشته دی. فقط شی ده چې تاسو ضرورت پې پوره شي. اوس حاجت نشته تاسو په بازار کې یو مایک په 700 روپۍ واخلئ. دا ډېر اسان او بسیطه طریقه ده چې کولی شي په دوکان یا په کور کې یو کوه در سره وي، یو لیم در سره وي، یو مایک کولی شي دا جوړ کړئ، هېڅ مشکل نشته. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، شمس مزدي مسعودي. انشاءالله په آینده کې به تاسو دپاره ډېر په زړه پورې ویډیوګان نورې هم چمتو کړم. ستاسو د روغتیا په هیله. خدای په امان.